سلامونه ملګرو، امید ده تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، ما غوښتل چې نن پاریس کې چې کوم دلته د ټول نه ډېر جدید میوزیم دی، یعنی ماډرن میوزیم ورته ویل کېږي، ما غوښتل چې زه تاسو ته د هغې چکر درکړم، هغه در باندې وګورم. نو ما سره د ویډیو تر پایه ملګرتیا وکړئ. راځئ چې ځو. مننه. Oh, bien sûr. Si, si. Oh, oui. C'est bon? Ouais, ça va, merci. C'est bon? Ouais. En votre... C'est bon? Ça, c'est bon? Ok. Bon. ویل کېږي وایي دا 17,000 لغات دي. دې کې پښتو هم شته، د هرې ژبې شته. موږ کې پښتو یا 2-3 لغات پیدا کړل. ډېر یونیک طریقې کار کړی دی. C'est un musée des arts et des civilisations d'Afrique, des Amériques. Quand je dis les Amériques, c'est l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, d'Océanie, Papouasie, Vanuatu. توغفل هم د دې دننه ځای نه ښکارېږي. نو توغفل سره بیخي نږدې دی دا میوزیم. دې میوزیم کې تاسو کتلی شئ د اسیایي ملکونو نه، لکه ویتنام شو، سریلانکا شو، سیریا شوه،
د دې ځای نه هم دلته چې کوم تاریخي آثار دي پخواني هغه شته دی، د امریکا نه هم شته، د افریقا نه هم شته. تاسو کتلی د هغه نقشه ده مکمله چې کوم کوم ملکونه دلته تاسو آثار کتلی شئ. نو راځئ چې میوزیم نورو برخو ته لاړ شو. ځه T'as pu oublier le sol lumineux? Non, mais je veux de la lumière, moi. Ah, mais ça y est, moi, elle est à fond, mon truc. ملګرو دا خو داسې ښکاري بیخي لکه زموږ او ستاسو وطن کې د کوچیانو کېږدۍ په شانتې ښکاري. Comment on fait pour la mettre comme toi en écran? J'ai mis en rotation automatique. Alors, ça... ډاکټر صاحب تاسو څه فکر کوئ د ستاسو خواته دا زموږ د وطن څه هغه پورې تړاو نه لري نه دی؟ تاسو څه وایئ؟ شارق صاحب جناب دا افغانستان کې به پخوانیو وختو کې شالونه به یې لیدل، دغه دي واده په وخت کې به یې هغه ناویو ته او دغو ته به یې اغوستل د ټیکري په شکل شال په شکل باندې کارېدل. او دا دیم د افغانستان دی. د افغانستان هلته لیکلي دي بالکل په همدا غوليک موزیم کې د پاریس همدغه د افغانستان په نمایندګي دا دغه چړې دي خواته دې خواته چړو ته هم تاسې ښه مننه مننه کولی شئ چې ورویښي دغه دوه اخري چړې دا هم د افغانستان دي. دا چړې دلته یې په هغې کې لیکلي دا د افغانستان د په اصطلاح هغه آثارو جملې نه دلته په موزیم کې. مننه ډاکټر صاحب خیر اوسه. Mais temporairement, je ne sais pas si on va rester. Non, j'ai jamais été en Afrique, moi. J'ai été. Non, j'ai jamais été en Afrique. J'aimerais bien. Parce que je sais pas, qu'est-ce que tu me conseilles? دا کمیس ملګرو ته ښکاري دا کالي دا پخوا به یې افریقایانو به اچول. دا کوم ځای کې ډاکټر صاحب تاسو څه وایئ؟ شمالي افریقا کې دا استعمالېدل اوس کوم شکل باندې وکړل. دا مطلب دا ډېر لوی کالي دي خو داسې نه چې دا خلک دومره لوی ول، دا په یو خاص طریقه باندې اغوستل کېږي. هغه کامره کې هغه ښکاري هغه هم لږ ورسره هغه کړه په دغه شکل باندې اچول. دا یې د اغوستو طریقه کار و داسې به یې اغوستل. دا خو ډېر زیات غټ کمیس دی. دا یې د اغوستو طریقه وه. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډاکټر مالک ستانزی هم ما سره دی. ډاکټر صاحب تاسو تر دا دمه په دې میوزیم په اړه څه فکر کوئ؟ څه شی مو نوي ولیدل؟ څه مو نوي پیدا کړل؟
شارق صاحب دا موزیم په اصطلاح هغه لویه برخه د موزیم کې د هغو اثارو د کوم چې په امریکا کې مخصوصا ځانګړې توګه جنوبي امریکا او افریقایي هېوادونو نه توکي راوړل شوي دي او د هغه توکي چې هغه په اصطلاح په ځانګړتیاو لري که نه که مو پام کړی په اثر کې یو ډېر لوی لرګي باندې چې غواړي مختلفې مجسمې تراشل شوې وې هغه له کاناډا نه راوړل شوی و او جنوبي امریکا نه یو ډول سر مجسمې ته ورته سر چې هغه په اصطلاح هغو ته به خلکو ډېر زیات احترام درلود هغه یې دلته راوړي د نمونې په توګه ایښي نو دا کې اکثریت اثار دي موسیقي آلې دي ماسکونه دي وغیره هغه د افریقایي هېوادونو دي او د دې تر څنګ د جنوبي امریکا او د هغه هېوادونه چې هغه په اوشین بحر په کنارو کې پراته دي آسیایي ملکونه هم ورسره دي آسیایي ملکونه بل شته د افغانستان اثار هم شته پکې خو ډېر کم دي په دې موزیم کې البته نورو کې به زیات مننه ډاکټر صاحب وخت په وخت به ما تاسو کله کله زه تاسو نه پوښتنه کوم خبرې به هم کوي ملګرو ماسک وجه دا ده چې دلته ډېر زیات سخت پروتوکول دی باید ماسک هم اچولی نو دې دپاره ماسک دی مننه ملګرو ویډیو تر پایه راسره وګورئ مننه ملګرو نو دا اوس موږ نننی د میوزیم چکر الله دې وکړي ستاسو خوښ شوی څه ناڅه نوي لیدلي څه ناڅه نوي اورېدلي تر بلې ویډیو پورې ملګرو ښه وخت درته غواړم په مخه